دوستانو هسپتال ته راغلي وو، د ټال دی. ملګرو یو تازه خبر یو نوی خبر هغه در سره شیر کوو. په سوشل میډیا چې کم خبر چلیږي په هغې کې وایي چې په داود شاه باندې بیا یو ځل حمله شوې ده او په هغې په نتیجه کې وایي بیا زخمي کړی شوی دی. د دې کم حقیقت چې دی هغه در سره شیر کوو. که ستاسو خیال وي د نن نه یو کال مخکې هم په هغې باندې یو حمله کړی شوی وه، د کم په نتیجه کې چې د هغې خپه لګېدل و، بیا چې داسې چل وشو چې بیا کم هسپتال ته لاړو، هلته یې ول اپریشنونه وکړل، هغه خپه چې دا هغه یې کټ کړه. بیا داسې چل وکړو داود شاه هغې چې کوم اف آی آر وکړو نو هغې کې کوم نامزد کړي کسان چې وو، یعنې جان حبیب ورسره، بل صدر اکبر دین علاوه یو کس دوه نور هم وو، خو بیا هغه کیسه دې ته ورسېده تر اوسه هم د جان حبیب کم کیس چې دی هغه چلیږي او نور کم کسان چې وو هغو ورسره فیصله وکړه او کوم اف آی آر او څه چې وو هغه یې واپس واخیسته او ډېر زیاتې پیسې چې کم دی هغه یې ترې اخیستې وي. خو اوس چې کم خبر چلیږي هغه په سوشل میډیا په هغې کې چې ویلی کېږي چې یو ځل بیا داسې حمله کړې شوې ده، نو موږ کم مکمل معلومات چې وکړو بیا د داود شاه یو ټیک ټاک ویډیو هم راله، په هغې کې وایي چې دا مکمل دروغ دي، په ما باندې څه قسمه حمله هغه نه ده کړې شوې، زه چې کوم دی وایي په کور کې ناست یم او زه په امن کې یم. نو داسې کوم خبر چې دی هغه په سوشل میډیا د ډېر زیات پیجونو ورسره کوم د یوټیوب چینلې چې وي هغو نه شیر کېدو، نو ما هم زیات تر کسانو ماته یو څو ویډیو راولېږلي، یعنې کوم زاړه تصویران چې وو هغه یې راته هم راولېږل، ویې ویل چې آیا داسې حمله کړې شوې ده او ستا چې کوم دی داسې خبر ورنه کړو. نو ما خو ویل چې آیا زه خو لا فی الحال خبر نه یم او نه داسې معلومات راته شته دی چې آیا داسې حمله شوې ده. نو بیا کوم معلومات چې موږ هم د هغې کوم ټیک ټاک اکاونټ ته لاړو هر سم چیک کړه، خو داسې څه د حملې او یا داسې کومه قیسه میسه چې روانه ده د هغې څه معلومات هغه موږ ته راله او بیا کوم حقیقت چې هغه هم تاسو سره شریک کړو چې داود شاه کوم د ټیک ټاک د لارې راغلی ویډیو اپلوډ کړه چې دې کې څه ریالټي هغه نشته. نو کوم خلک چې ویډیو شیر کوي هغه ټول دروغ دي، برای مهرباني داسې غلط دروغ خبر چې کوم دی هغه نور مه شیر کوئ. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.